الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم مهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. کتاب شروع زاد طالبین اغا مختصر احادیث باغی کی ذکر کېدل او خاص کر جمله اسمیه چې هغه روانه السفر سفر قطعة د حصه من العذاب د عذابنا يمنع دا بندی او منکی احدکم یو کستا سنا نومه د خوب دا غنا و طعامه خوراک دا غنا و شرابه او سکاک دا غنا فاذا قضا پس کله چې پوره کی احدکم یو کستا سنا نهمته خپل حاجت او ضرورت من وجهه د خپل توجه د موقعنا د پکار د فلیعجل الى اهله چې د تاجو کې خپل اهل ته واپس چې د رش الله اکبر. مقصد د حدیث دار چې دی حدیث کې سفر مشکلات او تکالیف ته اشاره ده لکه عذاب مصیبت انسان ته تکلیف رسی دغه په سفر کې انسان ته تکلیف او مشقت چې دی هغه رسیږي. قطعه من عذاب د ایماندارا چې سفر دی او تکلیف سیز دی زکه چې سفر کې خوب غم نه پوره کیږي یا لسره وینا په خوراک او اسکا کې مخلل چې راځي ډېر خوراک نشي کوله یا نه ملويږي ورته معلومه چې به ضرورت سفر به د سفر کول دام کې نه لري پکار لکه انسان فضل اسی ګرځي او زیتا بلې تروان نو کله سفر ته انسان روان شي تکالیف شي خامخا برداشت کوي ولدي وجه چې کله ضرورت ختم شو د خپل اهل ته واپس شي دین دا معلومه چې به ضرورت سفر ابي دې چکر دا بنوي لکه اکثر فضل خلق هغه ګرځي گاڑی بوکینگ کوي پیسې ور کوي او خاص کر د غرون ته یو ځای ته بل ځای ته رواني چې یو کور کې ودی یوې میاشتې خرچه کیږي هغه پیسې دومره پیسې هغه په یو چکر باندې یو الک یو ماشوم یو ځوان هغه خرچ کوي دا بالکل فضل خرچي ده او خاص کر به ضرورت سفر دی اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوم ضرورت دی هغه پوره کړ خپل اهل ته دی واپس راشي بیا دی نه حساريږي د خپل اهل انسان باندې حق دی په کار د چې انسان زر واپس شي شاده خلک انتظار کوي خلک پریشان صرفي او لغوي تحقیق سفر د معنی د مزل کول او سارتم نور خطوره مخکې ټیم اتم اطلاق باغی باندې کیږي لکه وصوح اذا اسفر د جمع اسفار راځي نصرا او ضربا ټول بابونه د استعمال له او مصدر سفرا او سفارتا او سفورا راځي معنی د سفر د بارا لل او د دین السفر
فمان د لوی کتاب سره راغلی چې هغه جمع اسفار راځي کما مثل الحمار يحمل اسفارا او دین السفر مراغله په معنا د داغ چې انسان بدن باندې وی داغه جمع سفور راځي او د دین سفیر په معنا د دوه قومونو باندې کې صلح کول انتظام چلون کړه کړي او خلکو د مدرسې سفیر دي د مدرسې لپاره چاندک کی او داغه انتظام هغه برابرۍ رواني واغته سفیر ویل کیږي یا لکه ملکونه دي غیر د فلانکی ملک سفیر د فلانکی ملک سفیر دي ځکه دا ملک په لحاظ یو قوم دي او دې په دوه قوم ملکونو باندې کې صلح او غیر اولی تنظیم برابرۍ قطعه دې لفظ ډېر معنی دي قطعه اواز منقطع کړی شي دا معنی مراد دي او دینا القطاع والولي پریکول او القطع ونی پریکړې شوی حصہ او القطع د خېټه درد چې د ویل کیږي او قاطع بندول ورته ویل کیږي دارنګوي سيف قاطع معنی تیر تورا قاطع الطريق معنی غل ډاکو چې لار کټي قطاع الطريق ویل کی قطاع هم داغه جمع راغله او دانګه قطاع وزن د فعال له جهال جمع جاهل لا معنی قاطع جمع قطاع چې دا راضي عذاب هغه ستوي چې داغه د وجه انسان ته تکلیف رسیږي دا یو معنی ده تکلیف تم وي صدا تم وي او د جمع اعذبتن دا د سمع او د کرما او د ضربه باندې مسمار شي د لفظ او عذاب دا مصدر دی قضاء اذا قضى احدكم قضاء دې معنی دي د ضربه باب نشدا استعمال شه دي د غایب صيغه ده او قضاء او قضيه او قضيه دا د مصادر دي فماذا في سليك ورسل او دا غنا قاضي په معنی شرعي حاکم مفیدل کول د دایره جمع قضات راضي نحمته دا مصدر دې سمع د فتح او ضرب بابنا اغل حاجت صحواش ایته ویل کی او من وجد مصدر کرما د ضربا بابنا وما د مخ ارادي نیت هغه کار چې انسان هغه ته توجه ورکړي او کله وجه په معنی یو قسم سره راځي اوجهه وجوه د جمالات او د دینه وجاهت هغه کار ته وي چې انسان هغه ته توجه ورکړي فليعجل دا د امر غیب صيغه ده د سمع بابنا عجله يعجل عجلا وعجله دا د مصادر راځي په معنا د تادی کول او دنا العجل په معنا د اسکی سره راځي دا جمع عجول او عجله او عجال راځي او دا العجله تادی او سامان د ریلګاډي چومې لیکي او دانه کې په معنا د خټه چکړه داغه عجول په معنا د مرګ سره راځي
اهل دا مصدر د نصر او ضربنا غل او سمعنه اوهول لنا مصدر راځي او بما د خاندان خپلوان د دې جمع اهلون او اهال او اهلات دا ټول راځي او دین لك اهلا وسهلا بما د خير علي سرا شاي كذا لتقدير دي بات کې صادفت اهلا یا اتيت اهلا اخبل دې اخبل معنی کې راشو ترکیب د سبق کې اوږي در السفر مبتدا قطعه دا موصوف ده او دا من حرف جر على عذاب مجرور جار سره مجرورنا متعلق شو ثابت محذوف اوره چاغه صفت شو موصوف سره صفت نه دا خبر اول د مبتدا شو السفر د بعد يمنع فعل دي کی زمين جگہ فاعل له او احد مضاف ته کوم مضاف الیه هنا مفعول اول شو نومه مضاف الیه دا معطوف علیه شو حرف عطف طعام و مضاف الیه معطوف اول شرابه معطوف علیه دا مضاف الیه دا معطوف ثانی شو معطوف علیه سره د خپل دوړو معطوف نه مفعول ثانی شو فعل سره د فاعل او سره د متعلقه فعل سره د فاعل او سره د مفعولنا جمله فعلیه خبریه دا خبر ثانی شو د مبتدا د پاره مبتدا سره خبر دو خبرین نه د جمله اسمیه خبریه شو فا تفریعیه او قضا چې د فعل او احدکم مضاف الیه د فاعل شو نحمته مضاف الیه د مفعول به شو من حرف جر وجهه مضاف الیه مجرور جاسم مجرور متعلق شو قضا بر قضا فعل سره فاعل سره متعلق سره مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه دا شرط فلیعجل فا جزائیه یعجل فعل امر دے او دیکھ ضمیر دے ہوا غی فاعل الى حرف جار اهلی مضاف الیه دا مجرور شو الى جار جار مجرور متعلق شو جل پوری یعجل فعل سره فاعل سره متعلقه دا جمله فعلیه خبریه دا جزاء شو شرط جزاء خلنا دا جمله فعلیه خبریه شرطیه شوا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه